اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ټولو مشرانو کشرانو همزولو السلام علیکم. د پروګرام باقاعده آغاز د الله پاک د پاک نومونو نه کوو، نو زه حاجي محمد زاده صاحب ته خواست کوم چې هغوی راشي او د قرآن صحیح تلاوت کړي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العظيم. زمونږ د نننۍ غونډه زمونږ د ډېر محترم جناب ډاکټر علي خیل صاحب په درناوي کې ده. نو زمونږ د دې ننني پروګرام صدارت پنده ہوئی او د دې سره سره زمونږ ډېر محترم مشر چې زموږ د دې پروګرام خصوصي میلمه دی جناب بارام زخمی صاحب، هغه زموږ نن د دې پروګرام مشر میلمه دی او په خصوصي میلمنو کې زموږ سره جمعه رحمان افګار صاحب دی او عبدالکبیر عطا صاحب دی. نو هغوی زو باقاعده د سټیج ته راغواړم. نو د هغې نه مخکې زه د خپل تنظیم پښتونلیک پل ملکنډ صدر علي محمد خان صاحب ته خواست کوم چې هغوی راشي او د هغوی استقبال ته ودرېږي او د هغې سره سره زموږ د تنظیم چیرمین صاحب ارشد علي صاحب ته خواست کوم چې هغوی هم راشي او د میلمنو استقبال ته ودرېږي. د ټول نه مخکې زموږ ډېر محترم علي خیل دریاب صاحب ته خواست کوم چې هغوی راشي او د صدارت کرسی سنبال کړي. علي خیل دریاب صاحب. مشر میلمه پروفیسر بارام زخمی صاحب ته خواست کوم چې هغوی هم راشي او د مشر میلمه په حیث زموږ سره دلته کېږي. زموږ ډېر محترم چې زموږ د دې پروګرام خصوصي میلمه دی جمعه رحمان افګار صاحب، هغوی ته خواست کوم چې هغوی هم راشي او د میلمنو ترڅنګ کېني. زموږ بل مشر عبدالکبیر عطا صاحب ته خواست کوم چې هغوی راشي او د میلمنو ترڅنګ کېني. او د نورو ټولو ملګرو ډېره شکریا ادا کوو. زموږ دپاره ټول محترم دي، ټول معتبر دي، خو چونکې دا روایت داسې را روان دي چې د هرې غونډې خامخا یو مشر دوه د مشرۍ په څوکۍ کینی. نو په هغه لیاز موږ د دې مشرانو هغه نومونه ستاسو تر مخې وړاندې کړه. د نننی پروګرام چې کوم زموږ دی نو دا د ډاکټر علي خیل دریاب صاحب په درناوي کې دی. نو یقینا چې هغه د ستاروب محتاج نه دی او په پښتو ژبه یقینا چې د هغوی ډېر زه به وایم چې احسانات دي، ولې چې هغوی تقریبا خپل ژوند تقریبا پښتو ته وقف کړی دی. او دا زه ځکه دا خبره کومه چې زما په لاس کې کوم دا لیست دی، نو په دې کې د ډاکټر صاحب چې زه تاسو ته به یو څو نومونه مختصر پکې والم، خو اول به دا وایم چې د ډاکټر صاحب د اوسه پورې د پښتو غېږې له تقریبا 40 کتابونه راغلي دي چې په دې کې ریسرچ هم شته، په دې کې شاعري هم شته، په دې کې حمدیه کلام هم شته، نعت هم شته، نوره شاعري هم شته. د دې سره سره د پی ایچ ډي مقالې، نو لکه د هغوی کوشش زیار د پښتو ژبې دپاره ډېر زیات دی. نو دا ډاکټر صاحب ته ډېر زیات ایوارډونه د مخکې نه میلاو شوي دي، خو موږ دا څنګه چې موږ خپله خوشقسمتي ګڼو چې ډاکټر صاحب زموږ په منځ کې موجود دی او زموږ د تنظیم د ادنا غونته شعر موږ دوی ته پیش کوو. نو دا موږ خپله خوشقسمتي ګڼو چې دوی زموږ هغه دعوت قبول کو او دلته کې راله. نو دغه ایوارډ باقاعده زه خپل صدر او چیرمین صاحب ته خواست کوم چې هغوی راشي او ډاکټر صاحب ته دغه ایوارډ هغوی پیش کړي. نو زه علي محمد صاحب او ارشد علي صاحب ته خواست کوم چې ډاکټر علي خیل صاحب ته هغه ایوارډ پیش کړي. د ټولو نه مخکې زه د خپل تنظیم صدر
علي محمد خان صاحب ته خواست کوم چې هغوی راشي او د میلمنو شکریا ده. نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. جناب صدر محفل مهمانی خصوصي صاحب او خصوصي میلمنه او زما راغلي ټول کشران امزولي شاعران ادیبان السلام علیکم. نن دا کوم پروګرام چې دریاب صاحب د پاره وشو دغه په درناوي کې دا پروګرام وشو دغه د ایوارډ د پاره دا پروګرام چې دغه شو نو څنګه چې سار صاحب وې ډېر د خوشحالۍ خبره ده. دا خو یو پروګرامي او پروګرام مطلب دی چې ټول مرګري راغون شي د دې شاعران کشران او دلته یو بل سره ملاو شي د یو بل سره کینی پاسي دا ټول غټه خبره ده کنه د سي نن سبا خو ژوند دومره تیز دی حقیقت دا دی چې د ملاوېدو ټایم هم د چا سره یې زو چا سره ملاو شم یا راشم نو دا د خوشحالۍ خبره ده. او دریاب صاحب کومې خبرې چې سهار صاحب وکړې نو حقیقت ته دی دا زمونږ په د علاقه یو احسان دی. زخمی صاحب شو یا زمونږ نور مشران شو دا د علاقه باندې احسان دی چې دومره ماشاءالله یو ګریټ خلک په د علاقه کې پیدا شوی دی او زمونږ په نصاب کې یو د دوی لکه ذکر شته دی د دوی دغه ذکر پکې شته سبقونه پکې شته دا د خوشحالۍ خبره ده. او دا حقیقت ته د ډېر ګریټ خلک دی الله دې دوی ټول عمر آباد ساتي ان شاء الله. زمونږ نه څونه کېږي هغه عمره مونږ به دوی له ایوارډز هم ورکوو مونږ به ریوارډ هم ورکوو مونږ به الآنر هم ورکوو. نو دا زمونږ د علاقې ګلونه دي دا زمونږ د علاقې ستوري دي دا د علاقې زمونږ ښکاره خلک دی. دا د دې پروګرامونو مقصد هم دی چې خلک راغونډ شي کینی د یو بل سره یو ناسته پاسته وکړي. نو مخکې خو که تاسو وګورئ نو زمونږ دا شاعران ملګري چې کوم دي نو دونه ښکاره نه وو خو په دې کې د سوشل میډیا هم ډېر لاس دی. چېرې سوشل میډیا هغه خلک راوویسته ایون په دې وړو ځګونو کې چېرې هغه دریاب صاحب دلې زخمي صاحب دلې او افګار صاحب دلې دوی ته پته ده چېرې ماشاءالله ډېر په دې وړو ځګونو کې ښه شاعران ادیبان راووته نو دا هم د سوشل میډیا د وجې نه دي. زما زه د دریاب صاحب مخې ته یو خبره ایښودل غواړم. زمونږ لکه دلته پښتو مونږ یادو چې یاره پښتو د ښه شي پښتو مونږ ښه کړو پښتو دپاره مونږ کوششونه وکړو او حقیقت ته دی په دې کې د دې شاعرانو صاحبانو هم ډېر لاس دی په دې کې ادیبانو هم لاس دی. خو زه یو ګیله کوم او هغه ګیله دا ده چې یاره مونږ لکه چې مونږ خپل کاروبار شروع کوو نو چې هغې له مونږ د انګریزۍ نوم نه ایښي نو څوک یې نه خوښوي. چېرې دا خو د انګریزۍ نوم وله کېده نو دې کې بیا د شک خبره نشته ځکه یې زمونږ سوچ هغه انګریزانو والا دی. چېرې بس دا یو انګریز په نوم دی دا شی نو لکه دی له نو دا یو غټه خبره ده. که د بچي نوم مونږ ایږدو نو په کار دا ده چې مونږ پښتو له توجه ورکړو په کار دی پهله مونږ پښتو وګورو په کار دی مونږ د پښتو نوم وګورو نو په هغې کې به مونږ دا ګورو چې یاره داسې نوم وله کېدو چې یاره هغه دغې نو دا ډېر په لکه په افسوس سره زه دا وایم چې د دې دپاره لږ کوشش پکار دی. نو ستاسو مخې ته ما دا عرض کېښودو دا خو زه په ډېرو پروګرامونو کې ما ووایي چې یاره مونږ پښتو باله ښه کېږي چې دا مونږ د خپل کور نه شروع کړو پښتو باله ښه کېږي چې دا مونږ د کاروبار نه شروع کړو پښتو باله ښه کېږي چې مونږ د خپلو بچو نومونه داسې کېدو مونږ په معاشره کې دا ده نو هغه بلکې دا زمونږ به هم ګناه ټیک ده خو ګناه د دې خلکو هم ده. که تاسو وګورئ نو هغې هم دغه انګلیش او دغه اردو له پریفرنس ورکوي دغه نورو ژبو له پریفرنس ورکوي. زمونږ پښتو له چې کوم دی که زه په خپل کلي کې وګورم په دې علاقه کې وګورم نو دا لکه پښتو ژبه زمونږ د خولۍ هم اوس په دغه انګریزۍ او په دغه عادتي شوي دي. نو اوس خو په دې سکولونو کې هم ماشاءالله اوس سټارټ واغستی شو چونکې منځ دی او زه په خپله سکولونو تحصیل صدر هم یم نو دا خو چونکې مډ دی نو انشاءالله آینده کال به فل فلج په دې سکولونو کې هم باقاعده د پښتو دغه کېږي کلاسونه دا ډېره د خوشحالۍ خبره ده او دا هم یو اچیومنټ دی دا مې یو اچیومنټ دی ځکه چې په سند کې سندي ژبې خو ښه په دغه روانه ده. که تاسو وګورئ په هر ځای کې بلوچستان کې بلوچي ژبه خو زمونږ دا ژبه چې کوم ده دا مکس شوې ده نو د دې لپاره مونږ کوشش کوو انشاءالله او دوی زمونږ مشران دي دوی به زمونږ نه مخکې مونږ ورپسې یو څه قرباني پکاري انشاءالله څه وینا پکاري څه نور څه دا پکاري انشاءالله مونږ به کوو. باقي زه خپله باندې یو پولیټیکل ورکر هم یم دا مې وضاحت کوم نو دې حوالې سره زه خپله د تنظیمونو کې ګورم ډېر زیات لکه بېوسه خلک دی غریبانان دي خو د دې فیلډ سره د دې شاعرۍ سره ډېر ذوق دی ډېر شوق دی
نو د هغې دپاره هم داسې پکار ده چې یاره مونږ یو داسې ټولنه کوو، د هغې دپاره هم پکار مونږ داسې پروګرامونه کوو حکومتي وخت نه پکار چې مونږ ډیمانډونه کوو. زمونږ هم په د پریویس دور کې 3-4 کسانو دغه شی و پکې، نو دا هم انشاءالله زمونږ اراده ده. مونږ نومونه نور هم ورکړي دي چونکې اوس خو ګورنمنټ نه دی، خو بهرحال هلته اوس هم زمونږ تعلق شته. مونږ 4-5 نومونه 10 نومونه نور هم مونږ دغه کړي دي. امید دی کیدای شي کې هم انشاءالله وشي. دا یو څو ماتې ګوډې خبرې وې او الله هم ښه ساته، الله دې ټول ملګري آباد ساتي. ډېره مهرباني.